بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله باندې یم او نن ورځ د بیولوژي مضمون د اتم ټولګي درس تشریح کوم. نن زموږ او ستاسو موضوع ده ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیسیس. ضیایي ترکیب یعنی فوتوسنتیسیس. ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیسیس. لومړی مخکې د دې چې تعریف ته ورشو، لومړی غواړو چې د دې کلمې او د دې کلمې په معنا باندې ځانونه پوه کړو. ضیا د عربي ژبې کلمه ده، د نور یا روښنایي معنا لري. او ترکیب د جوړولو معنا لري. د فوتو په خپله کټ مرد نور یا روښنایي معنا لري. او سنتیسیس د جوړولو معنا لري. تعریف یې داسې کوو. ضیایي ترکیب تعریف کوو. د کلوروفیل پوښتونکي د لمر د وړانګو په واسطه کلوروفیل پوښتونکي د لمر د وړانګو په واسطه د لمریزې انرژۍ بدلون پر کیمیاوي انرژۍ باندې عبارت له ضیایي ترکیب څخه ده. تعریف کې داسې وایو: د کلوروفیل پوښتونکي د لمر د وړانګو په واسطه د لمریزې انرژۍ بدلون پر کیمیاوي انرژۍ باندې، دې ته ویل کېږي ضیایي ترکیب. یا په بل عبارت سره د لمریزې انرژۍ بدلون پر کیمیاوي انرژۍ باندې عبارت له څه څخه دی؟ د ضیایي ترکیب څخه دی. ښه، د تعریف تر څنګ اوس عملا دا میخانیکیت تشریح کوو چې څه ډول د لمریزې انرژي پر کیمیاوي انرژۍ باندې تبدیلیږي. انشاءالله په دې باندې تاسو پوه شوئ او تعریف د سره یاداشت کړئ سره د معناګانو. ضیایي ترکیب عملیه چیرته سرته رسیږي؟ د نبات په هغه برخه کې چې هغه کلوروپلاست ولري. یعنې دا معنا د نبات په شنه برخه کې ضیایي ترکیب عمل سرته رسیږي. شنه برخه لکه اوس موږ پاڼه فرض کوو، دا یوه حجره ده، دا یوه نباتي حجره ده. د نبات د کومې برخې حجره ده؟ فرض کې د نبات د پاڼې حجره ده. اوس د نبات د پاڼې په حجره کې یو بیضوي شکله ارګانیل وجود لري چې دا ارګانیل د کلوروپلاست په نامه سره یادیږي.
د کلوروپلاست په داخل کې کوچني شین رنګه ذرات وجود لري. کوچني شین رنګه ذرات وجود لري چې دې کوچني شین رنګه ذرات ته د کلوروفیل کلمه استعمالي. څه کلمه؟ د کلوروفیل کلمه استعمالېږي. اوس داسې وایو چې که چېرته د لمر وړانګې راځي د پاڼې په حجراتو باندې لګېږي، په خاص ډول په کلوروپلاست باندې لګېږي. کلوروپلاست د کلوروفیل لرونکی دی. کلوروفیل شین رنګه کوچني ذرات دي. دا ذرات د لمر د وړانګو د جذبېدو قابلیت لري. یا داسې وایو چې د لمر د وړانګو د جذبولو حیثیت لري. لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې دا جذبوي نو په نتیجه کې په دې کې یو منرال وجود لري چې هغه منرال مګنیزیم نومېږي. د مګنیزیم په نامه سره منرال دی هغه وجود لري. په دغه کلوروپلاست کې اوبه هم وجود لري. په دې کلوروپلاست کې اوبه هم وجود لري. په دې کلوروپلاست کې مګنیزیم منرال هم وجود لري. اوس د مګنیزیم د منرال په واسطه باندې د کلوروفیل تحریک صورت نیسي. د کلوروفیل د تحریک او هڅونې په نتیجه کې هغه اوبه چې په کلوروپلاست کې وجود لري هغه په خپلو جوړونکو اجزاو باندې تجزیه کیږي. دلته به یې ولیکم چې تاسو دغه ووینئ. ګورئ داسې مې ویلې چې دلته اوبه هم وجود لري او مګنیزیم. کله چې د اوبه د کلوروفیل او مګنیزیم منرال د تحریک په نتیجه کې تجزیه شي په خپلو جوړونکو اجزاو باندې چې هایدروجن او اکسیجن ده په دې باندې تجزیه کیږي. دا معنا چې د لمر د وړانګو په واسطه باندې چې لمر وړانګې کله کلوروفیل جذب کړه، لمر وړانګې کلوروفیل جذب کړي، دلته د مګنیزیم منرال په واسطه باندې کلوروفیل تحریک او د کلوروفیل د تحریک او هڅونې په نتیجه کې اوبه تجزیه شوي په خپلو جوړونکو اجزا باندې. اوبه څه شي نه جوړې شوي دي؟ اوبه د هایدروجن او اکسیجن د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې منځته راغلي دي. بیرته د دې بدلون په څه باندې وشو؟ په خپلو جوړونکو اجزا باندې. اکسیجن اوس دغه پاڼه محیط ته ورکوي. محیط ته د اکسیجن ورکوي. ځکه خو وایي که نه چې یو نبات په محیط کې د 18 کسانو لپاره اکسیجن برابروي. یا ځینې منابع وایي چې د 22 کسانو لپاره یو نبات اکسیجن برابروي. هغه اکسیجن د همدغې د ضیعي ترکیب کې د پوتولایزس د عملیې په وسیله باندې برابریږي او بالاخره محیط ته دفع کیږي او په محیط کې د ټولو ژوندیو موجوداتو د استفادې وړ ګرځي. نو په همدې سبب سره دا هایدروجن ذخیره کیږي او اکسیجن محیط ته ورکول کیږي. دغه برعکس کله چې اکسیجن محیط ته ورکول کیږي نبات په مقابل کې له محیط نه څه اخلي؟ کاربن ډای اکساید اخلي. موږ تاسو وایو که نه چې نباتات د محیط د صفا کولو یا د محیط د پاکوالي یا د محیط د ککړتیا څخه صرف نظر کوي، محیط ککړتیا له منځه وړي. همدا کاربن ډای اکساید چې له محیط نه نبات اخلي کله چې واخیسته نو دلته هایدروجن ذخیره دی که نه. کله چې هایدروجن ذخیره دی دا کاربن ډای اکساید د هایدروجن سره یو ځای کېږي. نو په نتیجه کې څه جوړوي؟ په نتیجه کې جوړوي چې C(H12) O() پلس اکسیجن پلس هایدروکساید دا منځته راغلي. یعنې د دې د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې
چې کاربن ډای اکساید د هایدروجن سره یو ځای شو بالاخره ګلوکوز یې منځته راوړه اکسیجن او اوبه یې منځته راوړې د دغه عمل په وسیله باندې دې ته ضیعي ترکیب عمل ویل کېږي. ضیعي ترکیب عمل بیا په دوو پړاوونو کې صورت نیسي چې دغه پړاوونه تاسو په 12 سم کې وایي. یو پړاو دا دی چې اوبه د تجزیې پړاو دی چې د ورځې لخوا کېږي. یو پړاو داسې پړاو دی چې د کاربن ډای اکساید او د هایدروجن د یو ځای کېدو پړاو دی. او بالاخره دغه پیچلی مرکب چې ګلوکوز د منځته راځي همدا ګلوکوز سره یو ځای کېږي بالاخره چې جوړوي نشایسته جوړوي. همدغه د نشایستې له برکته یا د همدغه ګلوکوز له برکته د نبات ټولې برخې وده هم کوي. د نبات د حجراتو تکثر هم د دې په اساس باندې منځته راځي. نبات چې څومره حیاتي کړنې منځته راوړي همدغه د ګلوکوز له برکته، ځکه همدغه ګلوکوز چې د دوی لپاره د انرژۍ د تولید سبب کېږي. او د دې ترڅنګ چې ګلوکوز د نبات لپاره د ژوندانه موقع او فرصت مساعد کړی، له بلې خوا همدغه ګلوکوز دی چې د نباتاتو د میوو، غالو دانو او نورو سبب کېږي چې بالاخره دغه میوې او غلې دانې هغه زموږ او ستاسو خوراک دی. نو نه یوازې د ځان لپاره بلکې زموږ او ستاسو لپاره هم د اړتیا وړ غذایي مواد د همدغه ضیعي ترکیب په برکت سره منځته راځي. او دا هم باید هیره نشي چې کلوروپلاست له دوو برخو نه جوړ شوی دی. یوه برخه هغه برخه ده چې د ورځې لخوا تعامل پکې ترسره کېږي او بله برخه د شپې لخوا چې کوم تعامل پکې کې سرته رسېږي. خو دغه درس باندې کلوروپلاست په جوړښت باندې اوږد بحث ځکه نه کوو چې دا د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط موضوع ده او انشاءالله په 11 ټولګي کې به تاسو وایي. اوس فقط لنډ دا زده کړئ چې د نبات پاڼې شین رنګ لري. شین رنګ د نبات د حجراتو د کلوروپلاست په داخل کې د کلوروفیل شین رنګه ذراتو په اساس باندې دی. او دا کلوروفیل شین رنګه ذرات د لمر د وړانګو د جذبېدو حیثیت لري. کله چې د لمر وړانګې په دغه باندې لګېږي دا لمر وړانګې جذبوي او د کلوروفیل په سټراکچر کې مګنیزیم منرال دی، هغه د کلوروفیل د تحریک سبب کېږي او کلوروفیل د تحریک په نتیجه کې په کلوروپلاست کې اوبه هم وجود لري. دغه اوبه په خپل جوړونکو اجزاو باندې تجزیه کېږي او بالاخره د کله چې تجزیه شوي اکسیجن محیط ته ورکوي، د نباتاتو یا د نورو حیواناتو د استفادې وړ ګرځي او هایدروجن چې د هغه ذخیره پاتې کېږي. کله چې دا ذخیره شو د ورځې لخوا چې اکسیجن محیط ته ورکوي نباتات او په مقابل کې د ورځې لخوا نبات کاربن ډای اکساید اخلي. کاربن ډای اکساید یې واخیسته او دا هم ذخیره ده. د شپې لخوا اوس دا تعامل صورت نیسي، بالاخره کاربن ډای اکساید د هایدروجن سره یو ځای کېږي، دغه پیچلی مرکب چې ګلوکوز دا منځته راوړي. په لویه کې داسې وایو چې نباتات د ورځې لخوا اکسیجن محیط ته ورکوي او کاربن ډای اکساید اخلي. د شپې لخوا د نبات کاربن ډای اکساید محیط ته ورکوي او اکسیجن اخلي. ځکه خو وایي که نه چې د شپې لخوا د ونو لاندې بیده کېدل د مرګ خطر لري. دلیل دا دی چې که موږ د نباتاتو لاندې د شپې لخوا بیده کېږو نو په دې حالت کې شاید موږ چې د اکسیجن د کموالي سره مخامخ شو، ځکه له محیط نه اکسیجن هلته نبات اخلي. چېرې نه چې موږ د اکسیجن د کموالي سره مخامخ شو بالاخره د مرګ سبب زموږ ستاسو نشي. ښه، دا و د ضیعي ترکیب درس. زه مطمئن یم چې په دې کې څه پاتې نه دي. اوس وایو حجروي دیوال. درنو قدرمنو زده کوونکو، د حیواني حجراتو پرته ټول نباتي حجرات د بهر له طرفه د یو ډبل
کلک سلولوزي دیوال په وسیله باندې پوښل شوي دي چې سیل وال په نامه سره یادېږي. سیل وال منځ طرف یې سیل ممبران ده، یعنې حجروي غشه ده. دا حجروي دیوال د نباتاتو حجرات د بهر له طرفه پوښي. دا حجروي دیوال له سلولوزو نه جوړ شوی دی. سلولوز څو قیمته قند دی، څو ګلوکوز سره یوځای شوي دي، د ګلوکوزو مالیکولونه سره یوځای شوي دي، یوځای شوي دي بالاخره چې منځته راوړي دي سلولوز مثلا. یا لنډ وایو چې سلولوز قند دی، د قند یو ډول دی لنډ. نو د قند په وسیله باندې هغه سلولوزي دیوال یا دغه حجروي دیوال جوړ شوی. دا حجروي دیوال حجرې ته معین او ټاکلی شکل ورکړی دی. دا حجروي دیوال حجرات د بهر له طرفه د صدمو او ضربو څخه ساتي. که بهرني فشارونه صدمې ضربې په دې حجره باندې واردېږي، حجره مقاومه ساتي د بهرنیو صدمو او ضربو په مقابل کې. ګڼ شمېر نورې دندې لري. انشاءالله په 11 ټولګي به تاسو د حجروي دیوال بشپړ جوړښت او د حجروي دیوال هغه دندې مسؤلیتونه چې زیات دي هغه به هم وایي. د 8 ټولګي په سره باندې هم دغه بس ده. د حجروي دیوال د که موږ دا یوه پاڼه فرض کړو، دا د پاڼې بهرنۍ برخه دا پوړی او دا د یو نازک پوښ په وسیله باندې پوښل شوې ده چې دې پوښ ته کیوتیکل ویل کېږي. کیوتیکل د نباتاتو د حجراتو د حجروي دیوال بهرنی پوښ دی چې نباتات د بهرنیو صدمو او ضربو او ترڅنګ د حشراتو د زیان څخه ساتلی او هم د نباتاتو د پاڼو په وسیله باندې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوی هم کوي. که موږ داسې فرض کړو د پاڼې دا پوښ کیوتیکل، لاندې پوښ هم کوتیکل پوښلی دی. کیوتیکل یو نری پلاستیک ډوله پوښ دی، د موم یعنې واکس مادې نه جوړ شوی دی. دا پوښ چې دی دا کله چې د لمر وړانګې په دې باندې لګېږي دا یوه اندازه یې منعکسي کوي. د کیوتیکل پوښ د دې لپاره چې د ضیایي ترکیب عملیه په زیاته تودوخه یا د تیز وړانګو کې صورت نه نیسي. دویم کیوتیکل پوښ چې دی د بهرنیو صدمو او ضربو څخه د پاڼه حجرات ساتي چې د بهرنۍ صدمې او ضربې د پاڼه نه تخریب کوي. کله چې مختلف حشرات راځي په پاڼه باندې کینی چیرې نه چې د پاڼه تخریب کړي. د تر یوه حده پورې کیوتیکل دا مسؤلیت هم لري چې د حشراتو څخه د پاڼه هغه په حفاظت کې وساتي، ځکه پر وړاندې لومړی دغه پوښ قرار لري. همدا ډول د پاڼې په لاندنۍ برخه کې ستوماتاوې موجودې دي او دا ستوماتاوې یا سوري چې دي هغه د اوبو د تبخیر او دا ډول د غذا تبادله په هغې باندې صورت نیسي. همدغه لاندنۍ برخه هم د کیوتیکل په وسیله باندې پوښل شوې ده، نه پرېږدي چې د پاڼې د ستوماتاو په وسیله باندې زیاتې اوبه تبخیر شي او په نتیجه کې نبات پاڼه یا په لویه کې نبات د اوبو له کموالي سره مخامخ شي. نو دا و د کیوتیکل برخه. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو د نن ورځې زموږ ستاسو درس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. زه مطمئن یم چې تاسو به ډېر څه اخیستي وي. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې د یوې نوې موضوع سره راځم. تر هغې ښې چارې، ښه وختونه، سلامت او په عزت اوسئ.